د دیوګل درې اړوند د چلس سیمه. په دې سمسوره سیمه کې د تیرې سمبولي میاشتې زورورې زلزلې د ګڼو انسانانو ژوند واخیست. په ټپیانو سربیره د دې سیمې له ګټو او خټو جوړ کورونه هم نیمه او بشپړ وران شو. دلته د مرګونې زلزلې د ناورین وروسته ولایتي ادارې په ټولو برخو کې د پاتې انسانانو هوساینې ته مخ ور واړاوه څو دلته میشت خلک د آرام ساه واخلي. سړکونه چې د ژوند له مهمو اړتیاو بلل کیږي د چلس ځایي اوسیدونکي خورا خوښ دي چې حکومت یې ویجاړ او له کړاوه ډک سړک ترمیم او پراخه کړ. دا سړک چې د لوري د اوچتو سرونو ته وغځېږي او نور هم پسې جوړ شي او کار پکې وشي او دا سړک چې دی دا جوړ شوی چې دی دا پوخ شي نو د لرې ځایونو نه خلک د سیل لپاره د وطن له راځي او دا ډېر ښایسته چمندونه لري، ښایسته ښایسته هوار ځایونه لري، ډبونه لري. الحمدلله دا د سره ډېر چې راغلی سره موږ ته ډېر سهولت راغلی دی. دا وروسته جوړ شوی دی مخکې دونه ګاډی نه راختله اوس صحیح راخېږي او موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو او د دولت نه هم خوشحاله یو او په سړک باندې هم خوشحاله یو. موږ سره ډېر مرسته کړې ده. د دې درې ځینې مشران وایي دلته د سیلانیانو د خوښۍ او چکر زړه راښکونکي منظرې شته خو د سړکونو غځېدا او پوخوالی یې له اساسي غوښتنو څخه دي. او دا مخکې دا سړک بیخي خراب و، اوس الحمدلله سلو کې 80% موږ د اسانتیا ملا د ټول ولس کې خوشحاله د حکومت او د دغه نه پروژې ټول نه مننه کوو. نور خواهش هم کوو چې الله دې وکړي چې دا پوخ شي لیکه راشي او دا ډېر ښایسته منظرې دي پورته دا خلک چې سیلبینه خلک راځي نو د کونړ کې ډېر ښایسته منظرې دي او اوس ته سل په سله موږ خوشحاله یو او پورته ښایسته منظرې دي. موږ تاسو نه غوښتنه ده، د حکومت نه هم غوښتنه ده، د مسؤلینو نه هم غوښتنه ده چې دا زموږ سړک پوخ شي او دا خلک یو ځای بل ځای سیل له دې داسې انشاءالله مر یو کلام کې داسې ځایونه نشته چې څونه ښایسته منظرې دي. په ټوله دره کې الحمدلله د ولس او د قوم د اسانتیا په خاطر باندې د دولت د طرف نه د سړکونو کارونه او د هغې ترمیم او یو زیاته سړک نه رسېدلی دغه ټولو باندې الحمدلله کار روان دی په دې خاطر چې ولس ته اسانتیاوې برابرې شي او مشکلات حل شي. د یادولو وړ ده د دیوګل درې اړونده ټولې سیمې دمګړۍ د سړکونو په مټ نښلول شوي. دا په داسې حال کې ده چې له زلزلې وړاندې ډیری سیمو سړکونه نه درلودل.